طالبان: نه د چا کورنیو چارو کې مداخله کوو، نه څوک خپلو چارو کې مداخلې ته پرېږدو. د طالبانو حکومت نن د جدې د شپږمې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د کلیزې په مناسبت یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې افغانستان د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او بل چاته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان حقونه تر پښو لاندې کړي. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خپره کړې، دغه یرغل غندل شوی او پر وړاندې د افغان ولس د جهاد او مبارزې ستاینه شوې. خو د دې ترڅنګ دغه راز ویل شوي چې افغانان د یوه اسلامي ملت په توګه غواړي له نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ښې او پیاوړې اړیکې ولري، داسې چې چاته هم د ضرر احتمال پکې نه وي. پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 44مې کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت له نړیوالو سره د ښو او پیاوړو اړیکو د رامنځته کولو غوښتنه داسې مهال کوي چې د حکومت څه باندې 2.5 کاله تیریږي، خو هغه تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.